که چاته انګلیسي نه ورځي او غواړي انګلیسي زده کړي، نو په دې ویډیو کې به تاسو ته د انګلیسي د زده کولو یوه داسې اسان طریقه درښایم چې په هغه طریقې سره به تاسو وکولی شئ په ډېرې اسانۍ سره ډېرې زیاتې جملې په انګلیسي کې جوړې هم کړئ او هغه به تاسو ویلی هم شئ. که چیرې تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وکتله، نو دوستانو ویډیو شروع کوو. نو لومړی د دوستانو چې دغه از ام آر دا څه ته ویل کېږي، لومړی باید تاسو دې مطلب زده کړئ. څه دی؟ د از مطلب دی او د ام مطلب دی یم او د آر مطلب دی دی. دا یې دې مطلب دی. څه دی؟ اوس راځو د دې سټرکچر ته چې په دغه سټرکچر باندې موږ کولی شو بیا ډېرې زیاتې جملې جوړې کړو چې په دې کې لومړی د موږ سره سبجیکټ راځي. څه دی؟ اول راځو چې سبجیکټ موږ سره کوم یو دی. سبجیکټ موږ سره دا دی چې آ یو وی دی هی شي اټ. سی دا موږ سره سبجیکټ سي او دې مطلب هم زده کوو چې دې مطلب څه دی. د آی مطلب دی دوستانو زه، د یو مطلب دی ته، د وی مطلب دی مونږ، د دی مطلب دی دوی یا هغوی، د هی مطلب دی هغه او دا موږ استعمالو د سړي لپاره، د هلک لپاره. صحیح دی؟ او د شي مطلب هم هغه دی او دا موږ استعمالو د ښځې یا جنۍ لپاره. صحیح دی؟ او د اټ مطلب دی دا او دغه اټ استعمالیږي دوستانو د حیوانات لپاره هم استعمالیږي او د هغه شیانو لپاره استعمالیږي چې په کومو شیانو کې سا نه وي. صحیح ده؟ لکه چوکۍ شوه، دروازه شوه، داسې نور شیان چې په هغې کې سا نه وي، د هغې لپاره موږ بیا اټ استعمالو. صحیح دی؟ دا خو موږ سره سبجیکټ شوله. اوس راځو دوستانو چې دغه سبجیکټ ته چې دغه سبجیکټ سره موږ کوم یو استعمالو. څه دی؟ له آی سره موږ استعمالو ام، I am. صحیح دی؟ له یو سره موږ استعمالو آر، د وی سره هم موږ استعمالو آر او له دې سره هم آر استعمالیږي، له هی سره استعمالیږي ایز او له شي سره استعمالیږي ایز او له اټ سره هم استعمالیږي ایز. دا باید تاسو په یاد ولرئ. صحیح دی؟ چې له کوم سبجیکټ سره کوم یو استعمالیږي او دا هم باید تاسو په یاد ولرئ چې له یو نوم سره بیا موږ کوم یو استعمالو. صحیح ده؟ دلته موږ سره سینګولر ناون ده. سینګولر ناون ویل کېږي یو نوم ته. صحیح ده؟ چې له یو نوم سره موږ ام استعمالو، که آر استعمالو او که ایز استعمالو، هغه به کوم یو وي. یو نوم لکه موږ سره احمد دی، که هغه هر یو نوم وي، له احمد یا یو نوم سره موږ استعمالو ایز. صحیح دی؟ له یو نوم سره ایز استعمالیږي. او بل راځو پلورل ته چې پلورل ویل کېږي د یو نه زیات نومونه. له یو نوم سره خو ایز استعمالیږي، نو له یو نه چې زیات وي، که هغه دوه وي، که درې وي، که هر څه وي، له هغه سره موږ کوم یو استعمالو. له هغه سره دوستانو بیا استعمالیږي آر استعمالیږي. صحیح ده؟ لکه احمد ان علي آر. صحیح ده؟ له دې سره بیا آر استعمالیږي. نو تر دغه ځای به دوستان تاسو پوه شوي یاست. صحیح؟ اوس راځو له آی سره موږ ویله چې ام استعمالیږي که نه، نو دا اوس څه مطلب ورکوي؟ له آی مطلب و زه، نو د ام مطلب د یم. آی ام دې مطلب شو چې زه یم. صحیح دی؟ آی ام زه یم. یو آر دې مطلب دی ته یې. وی آر دې مطلب دی مونږ یو. او دی آر دوی مطلب دی دوی دی. صحیح ده؟ دی آر دوی دی یا هغوی دی. او هی از دې مطلب دی هغه دی. شي از دې مطلب دی هغه ده او د اټ از مطلب دی دا دی. صحیح دی؟ دومره خو اوس موږ زده کړل. اوس راځو که له دې سره موږ دوستانو آبجیکټ واچو. هلته موږ ویلي وو که چې سبجیکټ پلس از ام آر پلس آبجیکټ. صحیح ده؟ سبجیکټ موږ وویلې، بیا مې از ام آر هم وویلې، اوس د دې سره موږ آبجیکټ استعمالو. کله چې د دې سره موږ آبجیکټ استعمال کړو، بیا موږ ته یو مکمله جمله جوړېږي. صحیح ده؟ آی ام ا بوی دې مطلب دا دی چې زه یم یو هلک. زه یم یو هلک. یو آر ته یې. ا سټوډنټ یو شاګرد. صحیح دی؟ وی آر مونږ یو هپي خوشحاله. مونږ یو خوشحاله. they are دوی دی sad خفه. دوی دی خفه. اوس راځو he is tired. he is tired. هغه دی ستړی. هغه دی ستړی. she is beautiful. she is beautiful. هغه ده ښایسته. beautiful ویل کېږي ښایسته ته او tired ویل کېږي ستړی. صحیح دی؟ it is a good day. it is a good day. دا ده یوه ښه ورځ. ګوډ ویل کېږي ښه ته او ډې ویل کېږي ورځ ته. صحیح دی؟ اټ از ا ګوډ ډې. نو دوستان تاسو وکړه چې موږ څومره زیاته جملې کولی شو جوړې کړو. صحیح ده؟ دې سره تاسو هر یو آبجیکټ استعمالولی شئ. که دلته ما اوس ویله دی که نه چې شي از بیوټیفول، هغه ده ښایسته. دې سره تاسو بله هم استعمالولی شئ د مثال په ډول شي از اګلي، هغه ده بدرنګه. نو داسې هم تاسو ویلی شئ. صحیح دی؟ نو په دې کې بیا تاسو ډېر زیاته جملې جوړولی شئ. اوس راځه دوستانو دغه this, these, that, those
دې استعمال زده کوو چې دا موږ څنګه په جمله کې استعمالو. صحیح دی. لومړی راځو this ته. د this مطلب دی دا د نږدې یو شي لپاره استعمالیږي. کوم شی چې تاسو ته نږدې وي د هغه لپاره بیا تاسو this استعمال کوئ. صحیح دی. او بل دی موږ سره these مطلب همدا دی چې دا او دا د نږدې ډیرو شیانو لپاره استعمالیږي. کوم شیان چې تاسو نږدې وي او هغه ډیر وي نو بیا هغه لپاره بیا تاسو these استعمالولی شئ. صحیح دی. دې هر یو مثال درته درکومه. بل دی موږ سره that مطلب دی هغه د لرې یو شي لپاره استعمالیږي. کوم شی چې تاسو نه لرې وي او هغه یو وي لکه زه وایم چې هغه ونه ده د دې لپاره بیا موږ that استعمالو. صحیح دی. او بل موږ سره those دی او those مطلب همدا دی هغه خو دا د لرې ډېرو شیانو لپاره استعمالیږي لکه هغه ونې دي. صحیح دی. او به تاسو مثالونه هم درکمه. لومړی دوستانو دغه this ته چې دغه this موږ په کوم وخت کې استعمالو. صحیح دی. کوم شی چې تاسو نږدې وي او یو شی وي د هغه لپاره به تاسو this استعمالوئ. د مثال په ډول this is a chair دا یوه چوکۍ دی. this is a wall دا یو دیوال دی. this is a cat دا یوه پیشو دی. نو دغه ټول شیان تاسو نږدې دي نو ځکه تاسو وایئ چې this is a chair, this is a wall and this is a cat. صحیح دی. او کوم شی دوستانو چې تاسو نږدې وي خو ډیر وي د هغه لپاره به موږ these استعمالو. صحیح دی. د مثال په ډول these are chairs دا چوکیګانې دي. these are walls دا دیوالونه دي. and these are cats دا پیشوګانې دي. نو کوم شی چې تاسو نږدې وي دوستانو او هغه ډیر وي د هغه لپاره به تاسو these استعمال کړئ. صحیح دی. دا د زیاتو شیانو لپاره موږ these استعمالو. او کوم شی دوستانو چې له تاسو نه لرې وي خو یو شی وي د هغه لپاره موږ بیا that استعمالوو. دې مطلب دی هغه. د مثال په ډول that is a tree. نو دې مطلب دا شو چې هغه یوه ونه ده. صحیح دی. that is a chair هغه یو استاد دی. that is a ball هغه یو بال دی. صحیح دی. نو کوم شی تاسو نه لرې وي او یو شی هغه لپاره موږ بیا that استعمالو. او کوم شی دوستانو چې تاسو نه لرې وي خو ډیر وي د هغه لپاره به موږ those استعمالو. کوم یو استعمالو؟ those. صحیح دی. د مثال په ډول those are trees هغه ونې دي. those are teachers هغه استادان دي. صحیح دی. those are balls هغه بالونه دي. دا هم به تاسو په یاد ولرئ چې له دو سره موږ are استعمالو. صحیح دی. همیشه له جمع شیانو سره کوم شیان چې ډیر وي د هغه لپاره به موږ are استعمالو او له this او that سره موږ بیا is استعمالو. صحیح دی. دا به تاسو ته. او بل د دوستانو له موږ سره dear مطلب د دوستانو هلته. که زه وایم چې there is a cat on the room دې مطلب دا دی چې هلته یو پیشو ده په کوټه کې. there is هلته دی a cat یو پیشو on the room په کوټه کې. صحیح دی. یو بل مثال ته وګورئ. there is a tree هلته ده یوه ونه behind the wall د دیوال شاته. there is a tree هلته ده یوه ونه behind شاته دیوال. نو دا ډیر استعمال سو د ډیر یو اسانه مثال دوستانو. ډیر مطلب دی هلته. صحیح دی. نه مثالو. بل د موږ سره here مطلب دی دلته. د مثال په ډول here is a baby next to me دې مطلب دا دی چې دلته زما ترڅنګ یو ماشوم دی. here is دلته دی a baby یو ماشوم next to me زما څنګ ته یو ماشوم دی. صحیح دی. او بل مثال here is a book دې مطلب دا دی چې دلته یو کتاب دی. صحیح دی. او دوستانو د here یو بل مثال هم دا درکمه. د here موږ په کوم وخت کې استعمالو؟ که څوک موږ ته وایي دوستانو چې please give me your pen دې مطلب دا شو چې مهرباني وکړئ ما ته خپل قلم راکړئ. نو که څوک تاسو دغسې یو درخواست وکړي نو دې لپاره بیا تاسو ورته ویلی شي چې دا واخله. هغه موږ څنګه وایو؟ دې جواب دا دی چې here you are تاسو دا ورته وایئ چې here you are دې مطلب دا شو چې دا واخله. صحیح دی.
موږ ته چا ویلي چې قلم دې راکړه څه دی قلم ماته راکړه نو موږ په ډېر ادب سره موږ ورته ووایو چې دا واخله here you are دې مطلب دی چې دا واخله څه دی دا یو بل مثال هم دی د here دا دوستان هغه بیسیک او اسانه ایدي استعمال دی څه دی نو لومړی به تاسو دغه اسانه زده کړئ بیا به وروسته نور هم زده کوو څه دی advance بل دوستان موږ سره اور او د اور مطلب دی پورته دوستانو ډېر خلک په دې نه پوهېږي چې دغه اور موږ څنګه په جمله کې استعمال کوو نو زه به تاسو ته یو اسانه مثال درکړم د اور څه دی که زه وایم چې سپی پر دیوال ټوپ وهي دا څنګه زه انګلیسي ته اړوم ګوره دوستانو له یو شي څخه پورته جمپ وهلو لپاره موږ اور استعمالوو که هغه هر څه وي دوستانو له یو شي څخه پورته جمپ وهلو لپاره موږ اور استعمالوو لکه ما څه ویل چې سپی پر دیوال ټوپ وهي the dog is jumping سپی ټوپ وهي اور دیوال پر دیوال مطلب دیوال نه پورته سپی جمپ وهي څه دی بل مثال ته وګورئ زه په چوکۍ ټوپ وهمه مطلب دا چې له چوکۍ نه ټوپ وهمه څه دی نو څنګه به وایم I am jumping over the chair نو دا د اور استعمال شو دوستانو نو دغه ټول دوستانو هغه بیسیک استعمال و د SMR this that those this او د here there او د اور دا ټول هغه بیسیک استعمال څه دی نو thank you so much for watching this video